چې د غزا دی پر موږ وکړلو اذان بلالا قربان قربان بلالا د هیبت د ژوند لار جهان بلالا قربان قربان بلالا وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم اذان بلالا قربان قربان بلالا د ژوند لار زوی جهان بلالا قربان قربان بلالا تر حماسی بحر دی زار شمس ساحل نلری. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به وغږیږو چې موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو کم طرف ته ځي او څه کوي. خو د دې نه مخکې غواړم په یوې موضوع باندې ټینګار وکړم چې آیا موسی علیه السلام په رښتیا سره نیم ژبی و او که نه و. لکه چې موسی علیه السلام پخپله وایي رب اشرح لی صدري ویسر لی امري واحلل عقدة من لساني یفقه قولي. موسی الله ته عرض وکړه چې زما پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار آسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره باندې صحیح وپوهېدلی شي. همدارنګه فرعون موسی علیه السلام ته ویل خپل قوم کې چې ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. فرعون ویلی چې آیا زه ښه سړی یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. د دغو دوه آیتونو د تفسیر په اړه زموږ په ځینې تفسیرونو کې اسرائیلي او هغه خبرې شوي چې اصلا هغه د موسی علیه السلام په شان کې مناسبې نه دي او هغه اسرائیلي واقعې دا دي. وایي کله چې موسی علیه السلام له وړوکوالي نه د فرعون په کور کې روزل کېده، یوه ورځ یې د فرعون د سر تاج د هغه له سره کوز که او په خپل سر یې کیښود. او ځینې تفسیرونو کې داسې لیکلي چې یوه ورځ موسی علیه السلام فرعون د ګیرې نه ونیوه او د فرعون ګیره وشکوله. هغه د موسی د عمل په بدفالي باندې ونیوه، خو میرمنې راوړاندې شوه او فرعون ته ویلې دا ماشوم دی نه پوهیږي. نو فرعون سره دا پوښتنه پیدا شوه چې دغه ماشوم دا کار په ارادي ډول کړی دی او که دا یوازې یو طفلانه عمل دی. نو په پای کې دغه پریکړه وشوه چې د ده په وړاندې سره زار او اور دواړه کیښودلی شي چې موسی علیه السلام کوم څیز ته لاس مخکې کوي. کله چې دواړه یې ورته په مخ کې کیښودل نو حضرت موسی علیه السلام پاڅېده او سکروټه یې په خوله کې واچوله. نو په دې ډول که څه هم مړ نه شو خو ژبه یې تل لپاره عیبي پاتې شوه. ځینې تفسیرونو کې دا لیکلي، خو دغه خبره پوهه او ادراک نه مني. که ماشوم په اور کې لاس هم وهلی وي خو دا په هیڅ ډول نشي کیدی چې هغه سکروټه راجیګه کړي په خوله کې واچولی شي. ماشوم خو د اور د تاو په محسوسولو سره لاس د اور نه لرې کوي. چې کله ماشوم د اور د حرارت تاو محسوس کړي نو د هغه نه لاس پورته کوي. دا خبره خو لا پرېږده چې هغه اور بیا پورته کړي او په خپل خوله کې واچوي. د الله د کلام د عبارت نه چې کومه خبره زموږ ذهن ته راځي هغه دا ده چې حضرت موسی علیه السلام په خپل ځان کې د تقریر کولو صلاحیت نه لید او هغه اندېښمن و که چیرته د پیغمبري فریضو د ترسره کولو لپاره بیانیې ورکولو ته اړتیا پیښه شي نو د هغه طبیعي حیا به خنډ شي. له دې کبله هغه دعا وکړه چې یا الله زما د ژبې غوټه پرانیزه تر څو په ښه شان خلک په خپله خبره باندې وپوهولی شم. او همدارنګه د الله کلام د حضرت موسی علیه السلام په زړه پورې جذاب تقریر، فصاحت او د موسی علیه السلام په بلاغت باندې شاهدي وی. دا خبره د پوهې پر خلاف ده چې الله رب العزت کوم نیم ژبی یا هغه سړی چې پوره خبرې نشي کولی هغه خپل پیغمبر وټاکي، بلکې د بڼې صورت، شخصیت او استعداد په لحاظ تر ټولو غوره خلک پیغمبران ټاکل شوي دي. هیڅ یو پیغمبر له داسې عیب سره نه دی لیږل شوی او نه لیږل کیدی شي.
چې د هغه په اساس هغه د خنډ وړ وګرځي یا د حقارت په سترګه هغه ته خلک وګوري. نو دا خبره چې موسی علیه السلام نیم ژبی و یا هغه وورې پورته که خپلې خولې ته، دا اسرائیلیات دي، دا د الله په کلام کې اصلا دې ته اشاره نه ده شوې. موسی علیه السلام د دعوت په لاره کې د بني اسرائیل له خوا نه د ډیرو سترو خطرونو سره مخامخ شو. بني اسرائیل سره له دې چې د الله رب العزت ښکاره معجزې د موسی په لاس په پرله پسې ډول ولیدلې، خو بیا هم د بت لمانځنې لورې ته واوړېدل او د بت عبادت کولو هم د دوی عادت د مصریانو څخه زده کړی و. یعنی د بت عبادت کول دوی د مصریانو نه یاد کړی و. د مصریانو غلامي د بني اسرائیلو مفکوره سخته فاسده کړې وه او دې قوم یعنی بین اسرائیلو هغه اغیزې له ځانه ونه شوې ویستلی چې د مصر د فرعونانو د غلامي په دور کې د هغوی په رګ رګ کې ننوتلې وي. له دې کبله کله چې د سره سمندر څخه تیرېدل موسی علیه السلام سره روان ول، هلته یې د مصریانو یوه لویه بتخانه ولیده چې تر نن ورځې پورې د هغه نښې نښانې هم موجود دي. بني اسرائیلو د بتخانې په لیدو سره د مصنوعي خدای اړتیا احساس کړه او موسی علیه السلام ته یې وړاندیز وکړه چې ته زموږ دپاره هم یوه بتخانه جوړه کړه تر څو د دوی په څیر موږ هم د بتانو په لمانځنه باندې بوخت شو او د بتانو عبادت وکړو. د دې وړاندیز په اورېدو سره موسی علیه السلام هغوی سخت وټکول. د الله رب العزت کلام دا پیښه موږ ته داسې بیان کړې ده: وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرأ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله رب العزت فرمایي چې موږ بني اسرائیل له سمندر نه پورې ایستل، بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بتانو په مینه کې نښتي ول، یعنې د خپلو څو بتانو عبادت یې کوه. نو بني اسرائیل وویل چې ای موسی زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبود دی او دوی عبادت کوي، موږ ته هم داسې معبود جوړ کړه. موسی علیه السلام ویل تاسې ډیر د ناپوهۍ خبرې کوئ، یعنې هغه خبرې کوئ چې یو عاقل انسان سره نه ښایي. دا خلک چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه تباه کیدونکې ده او کوم عمل چې هغوی سر ته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی. ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم؟ په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی او د فرعون له ظلم او استبداد نه خلاص کړي یاستئ. خو بني اسرائیل ډیر جاهله قوم او ډیر احمق قوم و چې الله رب العزت د فرعون د ظلم او د بدبختي او د کړاو نه دوی خلاص کړل، بیا هم دوی د الله په وحدانیت باندې پوره عقیده نه درلودله. نو کله چې بني اسرائیلو د سینا په ټاپو کې حضرت موسی علیه السلام سره خپل حرکت ته دوام ورکړه، هلته یې د څښاک هیڅ اوبه د خپلې تندې د منځه تللو لپاره ونه موندلې، یعنې بلکل یې اوبه پیدا نه کړې چې هغه باندې خپله تنده ماته کړي. په ډېر عصبانیت او غصې سره موسی علیه السلام ته راغلل. د خپلې بېوسي اظهار یې موسی علیه السلام ته وکړ او له هغه نه یې د اوبو غوښتنه وکړه. موسی علیه السلام چې کله دا غوښتنه د دوی ولیدله نو الله رب العزت دربار ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړل. نو رب العزت موسی علیه السلام ته امر وکړه چې تیږه یعنی هغه غټه تیږه په خپله همسا باندې ووهه. کله چې موسی علیه السلام دا کار ترسره کړه نو له هغې تیږې نه د اوبو 12 چینې راووتلې او د بني اسرائیلو هرې طایفې د یوې چینې نه استفاده کوله او هر یوې ځان ته یوه چینه ټاکلې وه. همدارنګه موسی علیه السلام سره روان ول نو دوی باندې د لمر ګرمي او د لمر حرارت سخت اثر وکړ او داسې څه وسیله هم نه وه چې د لمر د تودوخي نه دوی خوندي پاتې شي. نو بیا بني اسرائیل د تودوخي له لامله موسی علیه السلام ته شکایت وکړ چې ګرمي ډیره ده. موسی علیه السلام د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د الله رب العزت دربار ته دعا وکړه. الله رب العزت په آسمان کې وریځه خوره کړه تر څو دوی د ګرمۍ د کړېدو نه خوندي پاتې شي او د ګرمۍ احساس ونه کړي. په همدې ترتیب سره د سفر خوراکي توکي په مخ په خلاصېدو خلاص شول. موسی علیه السلام د الله دربار ته دعا وکړه او رب العزت د من سلوا په نازلولو سره هغوی ته د خوړو برابرولو فوقالعاده انتظام جوړ کړه.
پاخه کړي مړزان به هغوی ته د آسمان نه راکته کېدل او دوی به خوړل او دا ورته هم ویل شوي وو چې تاسو به دا ځان سره نه ذخیره کوئ. کله چې رب العزت دغه درې ګونې نعمتونه پر بني اسرائیلو پیرزو کړل، وروسته یې هغوی ته ویل چې له دغو پاکو او خوندورو نعمتونو څخه وخورئ، خو هغوی د دې پیرزویانو په وړاندې کفران نعمت وکړ او نور نعمتونه یې وغوښتل چې د دې بې ځایه غوښتنې له کبله پر خپلو ځانونو دوی ظلم وکړ او الله رب العزت هغه نعمتونه ترې واخیستل. لکه رب العزت فرمایي وقطعناهم 12 اسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله رب العزت فرمایي چې موږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی، یعنی موږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی او هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه، هر یوه بیله طایفه وه. او کله چې له موسی علیه السلام نه هغه قوم اوبه وغوښتلې، نو موږ موسی علیه السلام ته اشاره وکړه چې په فلاني تیږه باندې خپله همسا ووهه، نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو څکلو ځای وټاکه ځان دپاره، د هغه ځای نه اوبه څکلې. او رب العزت فرمایي چې موږ په هغوی باندې وریځ سوری راوست او په هغوی باندې د منو سلوا د آسمان نه نازله کړه، یعنی هغه پاک شیان، او دا موږ ورته ویلي چې دا پاک شیان وخورئ چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي. خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي، نو په موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی و. د موسی علیه السلام د لارښوونو او د موسی علیه السلام د خبرو د منلو نه یې مخ ګرځولی دی. الله رب العزت بیلابیل او قسمه نعمتونه په بني اسرائیلو باندې پیرزو کړل، خو بني اسرائیلو د دې پر ځای چې د الله رب العزت د نعمتونو شکرانه ادا کړي، الله ته سر په سجده کیدي، هغوی کفران نعمت وکړ. د الله رب العزت د نعمتونو نه مخ واړوه، شکر یې ونه ایسته، نو رب العزت هغوی تباه او برباد کړه چې تر نن ورځه پورې هم په دنیا کې هغوی ذلیل ګرځي. اوس موسی علیه السلام د رب العزت میقات ته ځي. موسی علیه السلام په مصر کې بني اسرائیلو ته دا خبر ورکړی و چې الله رب العزت فرعون له منځه وړي، فرعون به تباه او برباد کوي او خپل کتاب به په تا باندې نازلوي. یعنی الله موسی ته دا خبر ورکړی چې تا به پیغمبر ګرځوم او په تا باندې به کتاب را نازلوم چې په هغه کتاب کې به امر او نهی وجود لري، چې په ټولو مخلوقاتو باندې دا واجب ده چې د هماغه کتاب په لارښوونو عمل وکړي. خو کله چې الله رب العزت فرعون له منځه یې وړ، غرق یې که او بني اسرائیل د غلامي د بند نه خلاص کړل او هغوی ته د یو خپلواک قوم حیثیت رب العزت په برخه که، نو حضرت موسی علیه السلام د الله په امر باندې د سینا غره ته وخوځېده او رب العزت وغوښته د سینا غره ته تر څو هغه ته د نړیوالو لپاره شریعت د ژوندانه قانون ورکړي. بناء الله رب العزت هغه ته دا امر وکړه چې 10 ورځې هلته پاتې شي او په دې موده کې روزه ونیسي او د رب العزت په عبادت باندې بوخت اوسي. کله چې موسی علیه السلام 10 ورځې سر ته ورسولې، بیا الله رب العزت هغه ته امر وکړه چې د عبادت د بشپړېدو لپاره 10 ورځې نورې هم روژه ونیسه. د دې عبادت لپاره 40 ورځې ځکه نیټه ټاکل شوې وه چې حضرت موسی علیه السلام یوه بشپړه څله په غره کې تیره کړي او روژه ونیسي. شپه ورځ عبادت، تفکر او تدبر وکړي، زړه او دماغ یو لوري ته متوجه کړي او د هغه درانه فرمان اخیستلو استعداد په خپل ځان کې وروزي چې په هغه باندې نازلېدونکی و، یعنی تورات په موسی علیه السلام باندې نازلېده. موسی علیه السلام مخکې له دې نه چې د سینا غره ته د الله رب العزت د مناجاتو ته لاړ شي، خپل رور هارون علیه السلام ته یې وویل ته زما په ځای د بني اسرائیلو په منځ کې خلیفه یعنی قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او دوی له ورانکاري نه منع کوه. الله رب العزت دا پیښه په خپل کرام کې موږ ته داسې بیانوي: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. رب العزت وایي چې موږ موسی علیه الصلاة والسلام د 10 شپو او ورځو لپاره د سینا یا د تور غره ته غوښتی و او وروسته مو 10 ورځې نورې هم زیاتې کړې. په دې ترتیب سره د هغه رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه. موسی د تللو په وخت کې خپل ورور هارون علیه الصلاة والسلام ته ویل چې له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه کله چې هغه زموږ په ټاکلې نیټه راورسېده. رب العزت وایي او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړي، یعنې پروردګار موسی علیه الصلاة والسلام سره بغیر د کوم منځګړي خبرې وکړي. نو موسی علیه السلام هیله وکړه چې ای پروردګاره ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا ووینم. رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ته ما نشي لیدلی. الله رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې لږ شان د غره لورې ته ته وګوره، که هغه په خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو نو ته بیا ما لیدلی شي. نو کله چې موسی علیه الصلاة والسلام د غره طرف ته وکتلې او رب العزت په غره باندې د خپل د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده که غر ټوټې ټوټې شو. چې کله د پروردګار هغه تجلي په غره باندې پرېوتلې هغه توان ونه درلود، د غر ټوټه ټوټه شه. نو موسی علیه الصلاة والسلام بېهوشه پرېوت. کله چې په سود شو موسی علیه السلام په حال راغی نور ویې ویل چې زما پروردګاره زه ستا په دربار کې توبه وباسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. او موسی رب العزت بیا موسی علیه الصلاة والسلام ته ای موسی ما تا ته پر ټولو خلکو ترجیح درکړې او ته مې غوره کړی چې زما پیغمبري وکړې او له ما سره هم کلام اوسه. نو څه چې زه درکړم هغه واخله او د رب العزت شکر ادا کړه. له هغه وروسته رب العزت فرمایي چې موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت په تختو باندې لیکلی ورکړه چې هغه تورات و. او موسی علیه الصلاة والسلام ته هم دا وویل چې دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو باندې واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې غوره مفاهیمو پیروي وکړي. زر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. سأریکم دار الفاسقین، زر ده چې د فاسقانو یا هغه کسانو چې د رب العزت د اوامرو نه یې سرغړونه کړې هغه به تاسو ته در وښیم. نو موسی علیه الصلاة والسلام بني اسرائیلو سره ډېرې سختې ورځې تېرې کړي، خو هغه ناشکره قوم او هغه ناشکره ملت و چې نه یې د رب العزت د نعمتونو شکر ادا که او نه د موسی علیه الصلاة والسلام شکر چې هغوی د فرعون د غلامي او د فرعون د بدبختي نه خلاص کړل او تل لپاره آزاد ژوند هغو دپاره غوره کړه. نو کفران د نعمت یې وکړه الله په غضب او په لعنت کې ګرفتاره کړل. قدرمنو اورېدونکو په نورو خپرونو کې به بیا هم انشاءالله په دې موضوعاتو باندې وغږیږو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله. بحر دی زر شمس ساحل نلری دا د پردو بیڑی دی لوری تمائل نلری دا د پردو بیڑی دی لوری تمائل نلری پزل مستور ورو ترش پو پرسینو بزل مستور ورو د ترش پو پرسینو پارا پارا گریوان دی شرمنده پر جهان پارا پارا گریوان دی شرمنده پر جهان زی زمزمی د تکبیرو دی تر اسمان بلالا قربان قربان بلالا زی زمزمی دا تکبیرو دی تر اسمان بلالا قربان قربان بلالا چی دا غزا دی پر منگو وکڑلو ازان بلالا قربان قربان بلالا
حیبت نارا دلر زوی جهان بلالا